السلام علیکم. د کرکټ مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او هر چیرې چې یاست ښاد ابادان اوسیږئ. د 2021م کال د کرکټ نړیوال جام کیږي که نه کیږي؟ که کیږي چیرته کیږي او څنګه کیږي؟ په دې اړه معلومات لږ وروسته په همدغې ویډیو کې درکوم درته، خو تر دې مخکې د سنرایزر حیدراباد د ټیم په بلې ماتې باندې خبرې کوو او د ماتې په علتونو باندې غږیږو. د سنرایزر په ټیم باندې ځکه غږیږو چې په دې ټیم کې زموږ درې افغان لوبغاړي راشد، نبي او مجیب لوبیږي. نو طبیعي ده چې د افغان مینوالو احساسات ورسره تړلي او د لوبې او د دغه ټیم لوبې په ډېرې ګوري. د دوی د ماتو سلسله هماغسې روانه ده. دوی خپله شپږمه لوبه هم وبایلله. جالبه خبره دا وه چې دوی تېره ورځ ډیوډ وارنر چې د دوی دایمي کپټان و له کپټانۍ څخه لرې کړ او پر ځای یې ویلیمسن کپټان کړ. بله جالبه خبره دا وه چې د ډیوډ وارنر پر ځای نبي راوستو او ډیوډ وارنر نن لوبه ونه کړه. او تمه دا وه چې نبي به هم په بالینګ کې خپله برخه ادا کوي او هم به په بیټینګ کې څه ناڅه منډې کوي چې د دلیل قوي ثابت شي چې دوی ولې وارنر کېنوو او محمد نبي راوستو. خو له بده مرغه نبي په یوه اوور کې 21 رنزونه ورکړل چې په 20 اورونو کې دا بیخي زیات رنزونه دي چې یو بالر یې په یو اور کې ورکوي. په داسې حال کې چې راشد خان په 4 اورونو کې 40 رنزونه ورکړل او همدغه راز په بیټینګ کې هم محمد نبي یوازې 12 منډې وکړې چې بیا هم دا او د نورو لوبغاړو منډې او بالینګ د سنرایزر حیدرآباد د دوی د ماتو هغه سلسله ونه شوه درولی. په نننۍ لوبه کې د دوی بالینګ هم کمزوری و، بیټینګ هم کمزوری و. بالینګ په دې معنا چې کمزوری و چې 220 رنزه مخالف ټیم په دوی باندې وکړ. 220 رنزه دا ډېر غټ ټارګېټ و او بیټینګ ځکه کمزوری و چې دوی دغه هدف پوره نشو کړی. په دې معنا چې دوی هغه اوپننګ کې هم ډېر ونه ځلېدل. د دوی میډل آرډر بیټینګ چې د آی پی ایل د دغه سږني سیزن له پیل راهیسې هماغسې خراب دی، هماغسې تسلسل باندې دوی هماغسې بیټینګ د دوی خراب بیټینګ هماغه تسلسل روان دی. نو نبي په میډل آرډر کې په لو میډل آرډر کې ولوبېده چې د نبي په راتګ سره د ډیوډ وارنر په لرې کېدو سره د ویلیمسن په راتګ سره بیا هم سنرایزر حیدرآباد لوبه ونه ګټله. د دغې ماتې نور علتونه هم کېدای شي، خو اصلي علت د لوبغاړو د ملي ټیم د سنرایزر حیدرآباد د ټیم ترکیب او جوړښت دی او د دې ترڅنګ هغه رواني فشار دی په دوی باندې یو ډول. ځکه دوی فکر کوي چې دوی لوبې نشي ګټلی او دا ښکاره خبره ده چې کله ته لوبې بیا کوې نو ستا هغه ټول نواقص به مخې ته راځي، اختلافات به پیدا کېږي، په ټیم باندې به نیوکې کېږي، په کپټان باندې به نیوکې کېږي، په بالرانو باندې به نیوکې کېږي، حتی په ټیم منیجمنټ باندې، په روزونکو باندې، په ادارې باندې به نیوکې کېږي چې دوی ولې لوبې نشي ګټلی. نو دوی یو ډول تر رواني فشار لاندې هم دي چې وارنر کپټان و، هغه کله چې لوبه کوله هغه ډېر چټک بیټسمین دی، توپ وهونکی دی، خو کله چې به بیټینګ ته درېده ډېر تر فشار لاندې به معلومېده او ډېر په احتیاط به یې لوبه کوله چې دا د فشار ښکارندویي کوي. او همدغه راز د دوی هغه ترکیب لا هم د ګټې ترکیب نه دی. نو داسې معلومیږي چې د دوی د میدان کې نه د باندې هم د په منیجمنټ کې، په مدیریت کې، د لوبغاړو په غورابي کې ډېر مسایل شته چې دوی به پرې بحثونه کوي او خبرې کوي. خو که دا ټولې خبرې راټولې کړو بیا هم سنرایزر حیدرآباد سږني سیزن کې ډېر بد حال کې دی او په جدول کې آخري ټیم دی. نو په دې هیله چې دوی د دغو تېروتنو نه ګټه واخلي او په روانو لوبو کې لا هم 4-5 لوبې د دوی پاتې دي. که څوک څه پوهېږي که دوی دا مسلسلې لوبې وګټي کېدای شي د جدول په سر کې راشي او هغه 4 غوره ټیمونو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په همدغه لیګ کې بله خبره دا وه چې راشد خان په لومړي ځل په آی پی ایل کې په 11 اورونو کې دننه خپل 4 اورونه وکړل. دا د ویلیمسن او د ډیوډ وارنر د کپټانۍ یو ډېر غټ فرق و چې موږ نن ولیدو. حال دا چې راشد خان به خپل تقریبا حد اقل دغه 2 نور اورونه به د 10 نه تر 18 اورونو په منځ کې به کول، خو نن د ویلیمسن په کپټانۍ باندې کې د تر 11 اورونو مخکې خپل 4 اورونه وکړل. او ویلیمسن وویل چې مخالف ټیم بټلر ولاړو او ترڅنګ یې سیمسن ولاړو، نو دوی غوښتل چې د هغوی یو وکټه واخلي، خو په خپل پلان کې کامیاب نشول. د بټلر په اړه باید یادونه وکړم چې دی درېیم لوبغاړی شو چې په سږني سیزن کې سلیزه کوي، البته په T20 کې او په آی پی ایل کې. نو دا د آی پی ایل خبره. اوس د نړیوال جام خبره.
د ټاکل شوي یا پلان داسې دی چې د نړیوال جام به په اکتوبر کې پیلېږي او د نومبر په 14مه به یې پیلو به وي. 14 ټیمونه به وي چې په دې کې افغانستان هم شته او نور هېوادونه هم شته. دا به په هند کې کېږي او هند وار له مخه 8 میدانونه د حیدراباد او د بنګلور په ګډون د نړیوالې شورا ته ښودلي دي چې په دغه میدانونو کې به دا لوبې کېږي. خو په هند کې په دې وروستیو کې د کورونا وایرس پیښې بیخي زیاتې شوې او په یوه ورځ کې څه باندې 400,000 لکه خلک په کورونا اخته شول او زرګونه نور مري. په روغتونونو کې اکسیجنونه او چپرکټونه نشته چې مریضانو ته اکسیجن ورکړي او مریضان بستر شي. نو وضعیت ډېر خراب دی او د دې ترڅنګ آی پی ایل کې چې کوم لوبغاړي لوبېږي هغوی هم د کورونا د محدودیتونو له وجې ستړي شوي دي. ځینو لوبغاړو آی پی ایل پرېښود لاړل، لکه د انګلند لوبغاړي، د استرالیا لوبغاړي، ځینې لوبغاړي لاړل او لوبغاړي تقریبا په هرو 3 ورځو کې یو ځل ټسټ کېږي چې کورونا نه وي. تر لوبې مخکې ټسټ کېږي. دوی په هوټل کې ډېر محدود دي، په موټر کې محدود دي، په میدان کې محدود دي. یو ډول تر رواني فشار لاندې دي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو اوس دغسې ویل کېږي چې کېدی شي دا لوبې د هند نه، د نړیوال جام سیالۍ د هند نه متحدو عرب اماراتو ته انتقال شي. د هند کرکټ ټیم وایي چې دا به هغه آخري او هغه خراب د دې په حساب هغه ورس کیس سناریو چې دوی ورته وایي، هغه خرابه فرضیه او یا هغه آخري فرضیه، آخري انتخاب به دا وي چې دوی به دا لوبې په اماراتو کې کوي. او بیا هم د هند کرکټ بورډ ټینګار کوي که په اماراتو کې دا لوبې کېږي بیا به هم د دغو لوبو د تنظیم چارې به د هند کرکټ بورډ په غاړه وي. دوی وایي چې 3 انتخابه موږ لرو. اول انتخاب خو همدغه دی چې په همدغه هند کې به یې کوو، شرایطو ته په کتو به یې کوو. دویم انتخاب دا دی چې د کورونا شرایط په کتو کېدی شي دا لوبې وځنډول شي. او دریم انتخاب همدغه د اماراتو انتخاب دی چې په اماراتو کې به کېږي. خو په دې باندې خبرې روانې دي. کرکټ نړیواله شورا دا هر څه څاري، بیا به یې په اړه آخري تصمیم نیسي. د هند کرکټ بورډ وایي چې ټوله خبره د بودیجې ده. که بودیجه زیاته شي نو دوی په هند کې هم دا لوبې کولی شي او په اماراتو کې هم کولی شي. په هر حال په دې هیله چې د کورونا وایرس خلاص شي، انسانان بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځېږي او د کرکټ لوبې هم بیرته عادي پیل شي چې مینوال ترې خوند واخلي.